په میدان وردګ ولایت تیره د کابل بامیانو لار چې مسافر او موټر چلونکي یې د خرابوالي له امله له ستونزو سره مخ کړي وو. د همدې لارې 25 کیلومتره چې له مرکز میدان ښار تر جرلیز ولسوالۍ پورې رسیږي د قیر اچولو چارې پیل شوې. د سړک جوړولو قراردادي شرکت انجینیر د سړک اساسي او معیاري رغولو ډاډ ورکوي. کارونه الحمدلله په ښه سرعت او په ښه کیفیت سره روان دي. تقریبا مونږ اوس تر 10 کیلومتره دغه ساحه چې د اسفالټو ته برابره کړې ده. د یو 4.5 کیلومتره اوس 15 کیلومتره بیسکوس روان دي، سبیس روان دي، سبګریډ روان دي. همدارنګه پلچکونه چې دي تقریبا په 14 کیلومتري ته رسیدلي دي. په همدې لار پراته ولسونه موټر چلونکي د یاد سړک په اساسي ډول رغولو ته خوښ دي. وایي د سړک خرابوالي له ستونزو سره مخ کړي وو. دوی له قراردادي شرکت څخه غوښتنه کوي چې د رغولو چارې چټکې کړي. سرک اگر جور شود از کابل تا بامیان قبلا سرک خامه بود، تقریبا و یادم میاد یک روز را بود، تقریبا 12 ساعت قد موتر میرفتیم تا میرسیدیم. فعلا شکر خوب است، سرک در حال آبادی است، پخته میشه، آباد میشه. وقتی په دغه سرک باندې تللو راتللو ډیره سختي وي، ډیره هغه سرک خراب و، ډیر په تکلیف کې وو. اوس دا د کارو جوړیږي، ماشاءالله ډیر کار شوی ده. امیدوار به هستیم که دریورها مسافرینی که در این مسیر رفت آمد میکنه با شرکت همکاری بکنه که هرچه عاجل همین سرک جور شود و انشاءالله بخیر راه مسیر بامیان و اشتر ولسوالی ولایت بامیان کوتاه‌تر شود. د ویلو ده چې د میدان وردګ ولایت څخه تیره د کابل کندهار لویې لارې د دوهم لاین سړک رغولو چارې هم په څو برخو کې روانې دي چې په رغولو سره به یې ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي.